سهار وختي له کور ووتمه، اراده مې وکړه چې د نن ورځې د ښوونځي یوه ورځ په ښوونځي کې څه تېرېږي هغه له تاسو سره شریک کړمه. راغلم دلته په دروازه کې انضباطانو لخوا د زده کوونکو تلاشي شروع سوې وه او په خپل وار سره یې هغه شاګردان چې دوی شکمن وو تلاشي کولې، د دوی بکسې یې کتلې. دا په دې خاطر باندې چې شاګردان هغه څه چې په ښوونځي کې ممنوع دي راوړل اجازه نشته چې ښوونځي ته یې رانه وړي. ښوونځي ته داخل شولمه، شاګردان خپل موضوع کې سر مصروفه دي، اسمبلۍ لا نه ده شروع سوې، تقریبا دلته 10 منټه وخت پاتې و. ټالۍ ووهل شوله، شاګردان په ښه شوق سره د ټولګیو راوځي، سرلیکه برابروي، هر شاګرد ته خپل ځای معلوم ده چې زه باید چېرته ودرېږم. مونږ اسمبلۍ په 3 برخو تقسیم کړې ده چې هره برخه خپل نوم لري. غزنوي، ابدالي او میرویس د هر ګروپ نوم ده. دا د شاګردان تقریبا نږدې سوي دي سرلیکې برابرې کړي. شاګردان په خپله کوشش کوي چې په لیکو کې ودرېږي او د انضباطانو همکاري هم شته ورسره تر څو دوی په لیکو کې منظم ودروي، ځکه ځینې شاګردان چې هغه ماشومان وي. نو اسمبلۍ درېده په خاطر باندې موږ 10 منټه وخت ورکړی ده. همدې په جریان کې سرلیکې هم درېږي او شاګردان هم راځي. دا د شاګردان په خیر د دروازه رانه راوځي او خپل ټولګیو ته ځي، بکسې به ږدي، بیا به شاګردان راوځي سرلیکې ته. ښوونځي ته شاګردان په شخصي موټرو کې، رکشو کې راځي او همداسې د ښوونځي لخوا هم ترانسپورټ ځانګړي سیسټم ورته برابر شوی ده، کوسټرې دي. همداسې موږ ښوونځي کې پلن کوچ هم لرو. نو د شاګردانو خپله خوښه ده که د ښوونځي د ترانسپورټ نه استفاده کوي او که شخصي موټرو کې راځي او یا شاګردان په خیر روان دي ښوونځي لور ته او انضباطان لا هم تلاشي کوي. په دې وخت کې ځینې هغه شاګردان لږ ماشومان دي، هغوی ته اجازه ورکړل شوله، دوی نه تلاشي نه اخیستل کېږي. تقریبا سرلیکه هم درېدلې ده. اوس په خیر د قرآن کریم په تلاوت سره اسمبلۍ شروع کېږي. انضباطان کوشش کوي د شاګردانو سره همکاري کړي تر څو سرلیکه بسم الله الرحمن الرحیم. د اسمبلۍ پر مهال په ښوونځي کې څو برخې په یو وخت فعالیتونه کېږي. ځانګړي ټولګي وي او شاګردان د اسمبلۍ په سټیج کې برخه اخلي. هغه لپاره ځانګړي شاګردان انتخاب شوي چې له برخې زده کوونکي پښتو مقاله، انګلیسي مقاله، حدیث، تلاوت، ترانې او ملي سرود زمزمه کوي. د اسمبلۍ پر مهال هغه شاګردان چې په سټیج کې برخه واخلي وروسته شاګردان په خپلو ځایو باندې کیني. تقسیم اوقات مطابق په اونۍ کې بشپړ لمونځ کتاب اسماء الحسنا د یو ځانګړي استاد لخوا تدریسیږي او بیا ښوونکي له دوی څخه پوښتنه کوي. اسمبلۍ کې تر ټولو نه زیات خوندور چې وي هغه ترانه وي. شاګردان ډېر زیات په شوق ذوق سره
زمزمه کوي. په اسمبلي کې د ټولو ټولګیو بالخصوص هغه کمکي ماشومان چې نرسري کېجي کې دي نه دي راوتلي، او دا هم د ترانې ډلګي لخوا ترانه زمزمه کېږي. شاګرد یې په ډېر ښایسته اواز سره زمزمه کوي. په منځ کې یو شی چې هغه ډېر جالب هغه دا و چې زده کوونکي ترانه زمزمه کوله، خو منځ کې یو دم ودرېده. تاسې هم مخکې راسره وګورئ تر څو تاسې هم خوند ترې واخلئ. د ترانې ډلګۍ د اسمبلۍ وروستۍ برخوال وي. د هغې وروسته د ښوونکو لخوا د شاګردانو د صفایي چکینګ شروع کېږي. شاګردان لباس، کالي، خولۍ کتل کېږي. هغه شاګردان چې کومه کمزوري لري اسمبلي منځ ته راایستل کېږي، هغو ته نصیحت کېږي. کله چې هم صفایي چکینګ خلاص شي، له هغه وروسته ټول زده کوونکي په خپلو ځایونو باندې کښېني او بیا د بشپړ لمونځ کتاب او یا هم که اسماء الحسنا وي هغه کتاب کې پوښتنې ترې شروع کېږي. ټول ښوونکي په یو وار د ټولو زده کوونکو نه هره ورځ 2-3 پوښتنې کېږي، او چې کله هم پوښتنې وروسي وروسته خپل موجوده چې کوم استاد ټاکل شوی د هغه استاد راځي د اسلامیاتو برخې. استاد دوی ته نوی درس وایي او نصیحت او وعظ ورته کوي. هغې وروسته شاګردان خپل کتاب کې چې کوم درس ورته ویل شوی وي هغه تکرار کوي. دې ډېره ښه مثبت نتیجه ورکړې ده او الکلیم خصوصي ښوونځي ادارې دې برخې ته ډېره ځانګړې توجه کړې ده. د اسمبلي پر مهال یو برخه د اسمبلي وي او هغه سره څنګ کې موږ په ښوونځي کې ځانګړي ټولګي لرو. دغه ټولګی ستاسې مخکې ولیده دا ته حفظ ده. دلته معلوم شاګردان ورغلي، هغه شاګردان چې خپل والدین سره په مشوره حفظ کوي موږ ټولګی ورته برابر کړی ده. همداسې دغه ټولګی چې تاسې ګورئ دغه ټولګی د شریط الصلات ته ځانګړی استاد لري او دوی لپاره روزانه حدیثونه وایي، او همداسې موږ په ټولګي کې د قرآن کریم ترجمې ځانګړي ټولګي لرو. هر ټولګي ته د ځانګړي طرز العمل له مخې شاګردان انتخابېږي، او همداسې موږ سهار اسمبلي په مهال د عمومي ریاضي یو ځانګړی ټولګی لرو چې په دې کې هغه شاګردان چې په ریاضي کې ضعیف وي دې ته موقع ورکول کېږي، او یا هغه شاګردان چې غواړي چې په ریاضي کې لا ښه پوه شي دوی ته هم دې ټولګي ته د ورتګ اجازه وي. همداسې موږ په ټولګي کې یو ځانګړې برخه چې ده هغه د کانکور آمادګي ده چې شاوخوا او په سیمه کې په ډېرو ښوونځیو کې نشته. یا ټولګي ته د 11م او د 12م ټولګي شاګردان مجبور مکلف دي چې حاضر شي او د عمومیاتو ټولګي کې برخه واخلي. یا ټولګی تقریبا د ښوونځي د شروع نه نیمه ګنټه مخکې شروع کېږي چې ټول ټال 1 ګنټه وي، او د اسمبلۍ د پای داسې هغه شاګردان چې په ځانګړي ټولګیو کې د اسمبلۍ پر مهال دوی ګډون کړی وي د هغو څخه ځانګړي صفایي چیکینګ انچارج لخوا ترسره کېږي، او وروسته بیا دوی په سرلیکه کې درېږي او ټولګیو په طرف حرکت کوي. لکه څنګه چې موږ ویلي وو یوه ورځ په الکلیم کې نو ضروري مو ګڼله چې ښوونځي په جریان کې ټوله ورځ کې چې کومې چارې ترسره شوي وي ترسره کېږي تاسې سره شریکه کړو. یا زده کوونکو د ښوونځي څخه خارجېږي بس ته خېږي تر څو خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د موزیم نړیواله ورځ هغه ته مراسم نیول شوي وو تر څو موږ شاهدان هم ګډون کې هغه په لور دوی حرکت وکړو.
او یو استاد سره مواظب سه تر څو شاګردان لاړ شي او هلته غونډه کې ګډون وکړي. همداسې تاسې ګورئ قدرمنو موږ به ټولګیو ته ځو. ټولګیو کې به چې څه حالت وي حقیقي هغه به تاسو سره شیر کېږي. دا د نرسري کې جي د آمادګي ټولګیو شاګردان دي چې استادان ورته موجود دي او دوی ته درس وایي او یا هم درس ورته ویل شوی ده په تخته باندې دوی هغه مخکې وایي. دا چې نن د میاشتې وروستی تاریخ و او ښوونکي هم دا دي په خیر د سټاف روم نه راوځي د ټولګي په لور روان دي تفریح څخه وروسته. بدبختانه شخصا ونه توانېدلم چې تفریح مهال زده کوونکي کوم حرکات کوي، دوی په کومې طریقې سره دوکان ته درېږي او یا هم د ښوونځي کې نور قسمه شیان دوی لپاره خرڅېږي او دوی څنګه اخلي او یا دوی په کومې طریقې سره تشنابونو ته ځي. هغه کلیپونه نه دي اخیستل شوي خو ښوونکي چې سټاپونه نه خارجېږي په دې خاطر چې ښوونکو هم یاد د موږ سره پاتې وي هغه مو تاسو سره ثبت کړي دي. همداسې ګورلوی تاسې ګورئ دا 12م ټولګي زده کوونکي دي چې قاري صاحب ورته ناسته او درس ترې اوروي. همداسې ښوونځي په جریان کې موږ لپاره چې جالب هغه ده د کمپیوټر لیب یا ټول کمال خونې ته غالبا د 10م ټولګي زده کوونکي بیول شوي وو او استاد درس ورته ویلی وو او دوی لپاره یو ویډیو سټارټ کړې وه چې په هغه کې کوشتیپې کانال اړوند یو ډاکومنټري د ملي راډیو ټلویزیون لخوا جوړه سوې وه. هغه یې ورته تر څو شاګردان وګوري چې په افغانستان کې حالت کوم لور ته روان دي او شاګردانو په اوسني نظام او په اوسني حالت باندې باور پیدا سوی وي. همداسې په خپل وار سره به ټولګیو ته تلو تر څو په ټولګیو کې څه تېرېږي، استادان په کوم میتود کومې طریقې استعمالوي او شاګردان ښوونځي ته منظم راغلي که نه، د دوی کتابونه بکسه او کتابچې دا شیان پوره دي که نه. په خپل وار سره په ټولګي کې ځینې پوښتنې کړي شاګردانو نه. تاسې دا ګورئ هر ټولګي ته استاد ولاړ ده او استاد موجود ده. همداسې موږ په ښوونځي کې یو ځانګړی بخش ده هغه د انچارج یا عمومي کنټرولر چې دوی ته خپله برخه تقسیم سوې ده هغه موږ لرو او یا د انچارجان په ټولګي کې د ښوونکو علاوه دوی د کتابچو نظارت کوي، د کتابونو نظارت کوي، غیر حاضرو شاګردانو پوښتنه کوي، هغه ښوونکي چې ښوونځي ته نه دي راغلي د هغو ساعتونه. همداسې تاسې ګورئ د تاریخ جغرافیه استاد زده کوونکو باندې هغه مقالې چې دوی تیارې کړي دي آماده کړي دي په ټولګي کې پرې وایي او ټولګي کې شاګردان په ګروپي شکل تقسیم کړي دي. دا یو مثبته طریقه ده چې هر کال یې موږ په ښوونځي کې ازمایو. د موټرو جیپونو ته دا هم د هایدرولیک د ماشین په واسطه باندې شي کېږي پورته جګېږي. کله چې موږ تاسې دغه هایدرولیک ماشین که د ټریکټر وي که د موټر وي که د هر شی وي که نه هغه ارجح په هغه کوم السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړي مه شئ. اسلامي ژوند ژوند ژوند. آفرین کښېنئ. Thank you صاحب. مضمون مو چیرې ده؟ دنیا. ماشاءالله. کتابونه ټول سره پوره دي؟ تاسې جګ خپل کتابونه کورنیز په ټول لیکلې وه؟ نن موضوع چی وه؟ آفرین. ټولو ته معلومه ده؟ ډېر اعلی. خوش آمدید. سلام علیکم. وعلیکم سلام. مندنا باشین. شما چی است؟ دری. دری؟ بله.
عنوان چی بود؟ آفرین. شما ببینید عنوان چی بود؟ آتش زنگال. آتش زنگال. آتش در زنگال. خیلی خوب. بشینید. زنده باشید. ماشاءالله. ډیر الله ډیر الله. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړي مه شئ. اسلامي ژوند. آفرین. ټول خو انشاءالله روغ یئ؟ مریضان خو نه یئ؟ نه. مضمون چی ده؟ سیرت. آفرین. لکه څنګه تاسو چې ویډیو کې وکتل، موږ په خپل وار سره ټولګیو ته تلو، له زده کوونکو پوښتنه کوو. ماشاءالله د ټولو کتابونه پوره دي او ښوونکي موجود دي او هر شاګرد ته موضوع معلومه ده. همداسې یا ټولګي کې چې زه فی الحال ولاړ یم دا 4م ټولګی ده او د دې ساعت چې دا هغه سیرت ده. سیرت، اسلامي ادب، سپیشل ګرامر، ایزي لرنینګ او اکسفورد ساینس، بشپړ لمونځ کتاب، اسماء الحسنا، ترجمه، ناظره، حفظ، شروط الصلات په ټولګي کې د ریاضیاتو ټولګی، همداسې د کانکور آمادګي ټولګي دا ځانګړي دي. غالبا تقریبا چې په سیمه کې او د خوست سطحه په نورو مکاتبو کې دغه ځانګړنه نشته چې الحمدلله موږ دې ته ځانګړې توجه کړې ده او ډېره ښه نتیجه یې ورکړې ده. همداسې موږ تاسو ګورئ موږ د چټکو زده کړو برخه لرو یا د آمادګي ټولګیو اول نه تر 6 پورې. هغه لپاره موږ ځانګړی انچارج لرو چې بغیر د ښوونځي د عمومي مدیر، سرښوونکي، مؤسسینو نه بغیر یاد انچارجان په ښوونځي کې ځانګړی رول لري او دوی په خپل طریقه کاري طرز العمل سره ښوونکي خپلو چارو ته متوجه کوي، شاګردان خپلو غلطیو ته متوجه کوي تر څو د شاګردانو په هکله د والدین سره رابطه نیول سوې وي او والدین چې په کومو د ښوونځي په کومو معدو اصولو کړنلارو کې سوء تفاهم ولري یا مشکلات ولري، هغوی راغواړي، هغوی سره هماهنګي کېږي، دوی ته قناعت ورکول کېږي چې دې چارې عموما کې په ښوونځي باندې ډېر ښه اثر لرلی ده او والدینو په ښوونځي په اداره باندې په دې طریقې له برکته باور پیدا شوی ده، باور لري او دا تاسې ګورئ تقریبا دا 3م ټولګي شاګردان دي چې دوی ساعت اسلامي ادب ده او ټول شاګردان سره کتابونه موجود دي. مثلا تاسې چې ترې زده کړل ته ماته ووایه. موږ ته باندې لارښوونه وکړئ چې مړۍ ته کینئ، لومړی لاسونه مینځئ، تکیه مه وهئ، ورو ورو مړۍ سمه خورئ. تاسې نن موضوع چی زده کړل؟ ته ودرېږه. د نن ورځې درس ما سره مړۍ خورئ، اول لاسونه ورته پرېږدئ، بیا بسم الله ورته ووایه، بیا بل جي خوراک کوئ، بل چا جي نه خوراک خراب کړئ، د خوراک ټول آداب یې درته وویلې. ډېر اعلی. د نن ورځې نه پرون ورځ کوم موضوع وه؟ د څه شی؟ ته ودرېږه. کوم موضوع ده؟ جامع سے اونځي ټکوي بسم الله اونځي کوم حیوانات نباتات چې نوتلي نه بسم الله اونځي خیر لستړای کې منډي ډېر الله ډېر الله. مطلب په اسلامي ادب کې چې تاسو ته استاد کومې لارښوونې کوي تاسې هغه منلي دي، په خپل ژوند کې عملي کړي دي؟ عملي کوئ؟ د تاسې لپاره یې فایده کړې ده؟ ډېر الله ډېر الله. بسم الله الرحمن الرحیم. یو څه اندازه اجازه تشریح کوم. یو څه اندازه مې تشریح پښتو ادب کې هغه لومړی لنډه کیسه چې موږ ته لاسته راغلې لنډه کیسه ده د سیدحق زهیري لنډه کیسه ده. غالبا دا په ښوونځي کې 5م درسي ساعت و. بدبختانه ښوونځي کې تر پایه پاتې نه شوم، کاش چې ټولې برخې مې رااخیستې وې. 6 ساعتونه وروسته په ټولګي کې موږ د محاورې ځانګړی ساعت لرو.
په هغه کې په خپل وار سره شاګردان ټولګي ته ښوونکي ورځي، هر ټولګي خپل نګران معلوم وي او سټیج لارې دوی ته هغه محاورې برخه کې استاد درس وایي، تکرار ورته کوي، انګلیسي محاورې وي، دري محاوره وي او وخت په وخت موږ د اسلامیاتو ځانګړې پاڼه لرو هغه ورته درسیږي. آفرین، ډېره ده. ته ودرېږه. موضوع نن څه وه؟ The west side regardless bring rally your poor side that to table master you are sitting you ate to play that they put the after rooster you ate to play put the ډېره ده. ریډینګ خو ټول کوی شئ که نه؟ ټول ریډینګ کوی شئ؟ ټول خپل کتاب له مخه ویلی شئ؟ تېرې ورځې ډیره زیاته مننه چې تر پایه موږ سره پاتې شوئ او د موږ دا ویډیو کلیپ مو وکړ. کوشش وکړو چې په راتلونکي کې د ښوونځي هره برخه په ځانګړي شکل تاسو سره شریک کړو.